په وزیرستان کې یو داسې واقع پیښ شوې ده. یو هلک په 12 لکه روپو باندې خرڅ شوی ده. یو بچه باز د بل بچه باز څخه دغه هلک په 12 لکه روپو باندې اخیستی. خو افسوس د معاشرې یو بله بېشرمي نن در سره شیر کومه. په وزیرستان کې څه قسمه چل شوی دی. تاسو خو پیله واورېده هم داسې چل شوی دی چې یو هلک د بل هلک نه یو یار هغه اخیستی دی او هغه هم په 12 لاک روپۍ باندې. زه خواریان دې ډله ته یم چې په 12 لاک روپۍ خو ستا واده هم کېدو چې ته داسې ناجایزه کار بلکې معاشره یو بدنامې د معاشرې کم نوم چې دی هغه کم حد ته ورساو. که نن سبا تاسو وګورئ لکه زه به ووایم د بده مرغه کم دا کاروبار چې دی او دا کار چې دی هغه ډېر زیات عام شو. یعنی که مونږ وګورو نن سبا هر سړي به ځان له یو هلک یو چوکره مختلف قسمه نومونه ولې ایښودي هغه به یې ځان له ساتلی. او د حالات چې کم دی لکه تاسو به زموږ په دې چینل باندې ګورئ هم چې داسې قسمه واقعات پکې بیا راشي چې سړی په داسې حال کې مړ پروت وي چې هغې باندې خلک هغه شرمیږي او کور ته وړی هم نشي. نو چې هغه شرم هغه بې شرمۍ حد ته تاسو پکې ځئ نو د هغې نه ښه دا نه ده مخکې چې تاسو ځان وساتئ. لکه که مونږ وګورو په پښتون قوم کې دا شی ډېر زیات انتهایي په تیزۍ سره روان دی. تاسو دا وخت که د ټیک ټاک دا سکرین تاسو وګورئ دا خو ما یو آی ډي درته راډېدله خو د دې نه علاوه نورې په زراو په سوونو چې کم دی دا معاملات هغه سټارټ دي. بس الله تعالی دی هدایت وکړي او داسې قسمه خلکو ته ځکه دا کومه معاشره چې ده هغه د دې د وجې نه په بدنامۍ باندې ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه ده. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.